بسم الله الرحمن الرحیم. د کیمیاوي اړیکو هومولیتکي او هترولیتکي پرې کیدل ماتېدل. هومولیتک هومو ویل کېږي یو شان. که چېرته اړیکه داسې ماته شي چې هلته هر یو اتوم څومره الکترون چې شریک کړي او موږ بیرته واخلي، دې ته موږ هومولیتک پرې کېدل یا ماتېدل یو. هومو مطلب یو شان، لیټک مطلب پرې کېدل ماتېدل. د اړیکې ماتېدل یا پرې کېدل یو شان ماتېدل. مثال په توګه موږ سره هایدروجن دی، صحیح ده. دا نیمه غشی چې موږ واخیسته، دې مطلب دی چې دې کې چې کوم دوه الکترون دي په دې هایدروجن ترمنځ، یو الکترون ده واخیستو، یو الکترون ده واخیستو، نو موږ سره به اچ دا هم یو الکترون ولري او دا بل اچ به موږ سره یو الکترون ولري. دې ته موږ یو هومولیتک پرې کېدل. هومولیتک پرې کېدل یاد ولرئ د رڼا په واسطه کېږي. هومولیتک پرې کېدل د څه په واسطه کېږي؟ د رڼا په واسطه کېږي، د تودوخې په واسطه کېږي، یعنې تودوخه ته ورکړي، صحیح ده. نو رڼا په واسطه هم کولی شي، د تودوخې په واسطه هم ته کولی شي. همدارنګې بل مثال که موږ واخلو کلورین، نو دم الکترون واخیستو، نیم غشی هم ورکړو، دم نیم الکترون واخیستو، یو الکترون ده واخیسته، یو دا الکترون خو نیم نه یو بخی، خو الکترون دلته چې کوم الکترون جوړه وه، یو الکترون کلورین واخیستو، بل کلورین واخیستو، نو ما سره دوه کلورین راغلل او هر یو کلورین یو الکترون لري، او دې کې زیاتره موږ سره یو الکترون چې موږ سره یو الکترون یو، دې ته موږ رادیکل یو، رادیکال دې ته موږ یو رادیکل یا رادیکال، صحیح ده. دې باندې چارج نه یې، لکه دا رادیکل چې دی، رادیکال چارج نه لري او طاقه الکترون لري. چې لري؟ طاقه الکترون لري، صحیح ده. دې ته موږ یو هومولیتک ماتېدل. هومولیتک چې هومولیټیکلی، لیټک مطلب ماتېدل، هومو مطلب یو شان. اوس که راشو هترولیتک هیټرو مطلب دی مختلف، بیلابیل، او لیټک مطلب ماتېدل، نو مختلف ماتېدل. دې کې څه کېږي چې دا کومه الکترونو جوړه چې د اتومونو شریکه کړې وه، د الکترونو جوړه یو اتوم اخلي، او نو کوم اتوم چې واخیسته هغه باندې منفي چارج راځي، او کوم نه چې لاړه هغه باندې مثبت چارج راځي. مثال په توګه HCl دی، نو د باندې مخکې خو داسې چې د باندې قسماً منفي چارجي او د باندې قسماً مثبت چارج، ځکه چې اړیکې قطبي دوی ترمنځ. خو کله چې موږ سره دا ماتېږي، نو زه پوره غشي باندې دا ښیم، پوره غشی زه بوزم، د الکترون چې کوم الکترون جوړه ده یو اتوم خواته چې کوم باندې مخکې نه قسماً مثبت منفي چارجي، هغه ته زه ورکوم. نو هایدروجن باندې کوم چارج راځي؟ بیا هایدروجن باندې مثبت چارج راغی، او کلورین باندې کوم چارج راغی؟ منفي. دې ته موږ یو هترولیتک ماتېدل.
نو ویلی شو چې د اړیکې قطع کېدل، پرې کېدل، ماتېدل دا د دوو لارو کېږي. یا به کیمیاوي اړیکه هومولیتکي ماتېږي، یعنې ما سره چې کوم الکتران جوړه ده هغه به بیرته څنګه چې څو الکتران شریک کړي هغه به بیرته ما عمر اخلي، او یا به یو اتوم چې کومه قسمن مثبت چارج راشي هغه به اخلي، او کومه چې قسمن مثبت چارج و هغه به هغه نه الکتران ځي هغه باندې پوره مثبت چارج راشي، او کومه چې قسمن یا جزوان منفي چارج راغلی و هغه به پوره الکتران جوړه واخلي او هغه باندې پوره منفي چارج راشي. مثلا نور مثالونه موږ کولی شو چې واخلو. مثال په توګه HF واخلي، نو دا الکتران جوړه به دا واخلي، نو هایدروجن باندې به مثبت چارج راشي او فلورین باندې کم منفي چارج. همدارنګې دا کوم چې الکتروفیلیک او نیوکلیوفیلیک تعاملات چې زیاتره داسې نو هغې کې موږ سره دا هومولیتک او هترولیتک باندې اړیکې چې کېږي موږ سره ماتېږي.